د کہانی شروعات کیږي د کوریا ایرپورټ نه چلته یو ریو نومي سړی خوا دی خوا ګرځي اوس ریو ټیکټ کاونټر لور شي او ورته وي چې په نن ورځ کې په کم جهاز کې ډېر زیات مسافر کینی نو دلته ورته دا جنې وي چې زه تاسو سره دا معلومات نشم شیر کولی ولې چې دا د ایرپورټ د پولیسي خلاف دي نو ریو چې دا ووري نو هغه په غوسه باندې د دې ځنه لاړ شي د نه بس مونږ په ایرپورټ کې یو ماشوم او دا غي پلار وینو چې دا غي ماشوم نوم سومن وي او د پلار نوم پارک وي نو سومن پارک ته وي چې زه باتروم ته ځم او هغه چې کله د جنکو باتروم ته راشي نو هلته ډېر زیات رش وي نو هغه د سړو باتروم ته وردن نشي او لږ وخت پس ریو هم د باتروم ته راشي او هغه د ترخ سره خوا کې ځای کټ کی او هغه کې یو کپسول په شانچی سکیری چې دلته ریو ته احساس وشي چې هغه ته سوګوري نو هغه چې د دې کتو د پاره مخ کې لاړ شي چې دې کې پارک راشي او د باتروم نه سومن روزي د دې مطلب دا چې سومن دې په دې هر سامان دی وویني او بل خو موږ یو اینو نو می پولیس وینو چې هغه خپل خزه سره خبرې کوي ولې چې هغه خزم په ایرپورټ کې وي او هغه نه پس هغه خپل مرګرو سره کینی نو هغه ورته یو ویډیو خي چې دې کې چا دمکی ورکړي چې موږ دا جهاز هایجیک کوو خو د دې مرګري وي چې دا ویډیو فیک ده خو اینو بیا هم د دې جانچ پړتال کول غوښتل اوس اینو ته په ویډیو کې هغه سړی کور پته ولګي او هغه چې پاغه پته هغه کور ته لاړ شي نو پاغه کور کې یو لاش ویني چې هغه په پلاستیک کې بند کړی وي اوس سومن خپل پلار سړی وي چې دې کې ریو راشي او تاسو کې چې تاسو چرته ځئ او هغه ته نورم ډیر عجیب سوالونه شروع کی چې دې کې په پارک وسه شو ورته وي چې زمړ خپل کار کوا خو ریو په دې بیگ باندې ټیګ ویني او هغه ته پته ولګي چې دیم په جهاز کې زی نو هغه د هغه جهاز ټیکټ واخلي او اوس چې هغه د چیکینګ لپاره ورزي نو هغه سره د یو میټل ډیوایس وي چې دلته ورته هغه وي چې د پیپړو بیمار ما او دا د هغه د لپاره دی اوس دلته ټول مسافر د جهاز سره خيږي چې پاره کې سومن پارک د اینو خزا او ریوم وي اوس دا جهاز د دې نه والوزي او لږ وخت پس ریو د خپل سیټ نه پاسي او باتروم ته ورشي او هغه د خپل زخم نه هغه کپسول درو باسي او هغه ډیوایس کې واچي او هغه په ټول باتروم کې واچي او بل خو د اینو کسان د دې ډډ باډي پوسټ مارټم کې نو دلته دوی ته پته لګي چې دا د زهر د وجه دی مړ شوی دی او هغه ته سټیپس ملو چې هغه کې دوی دا ویډیو وګوري چې یو سړی په مګو باندې پاوډر اچي او لږ وخت پس د مګو د خلینو د وینو دار کې پریوزي او دلته اینو ته دا احساس وشي چې دا یو وایرس دی اوس چې ریو د باتروم نه روزي نو هغه ګوري دا غل باتروم مخه ته سومن ولاړ وي او هغه چې څنګه د باتروم دا گیټ کولو کې د کې یو بل سړی باتروم ته وردن نشي او دلته ریو سومن ته په غوا کې سووي او دا هغه نه لاړ شي او بل خو هغه سړی په باتروم کې د پاوډر په شانچیز په هوا کې ویني چې هغه سره په هغه ټوخیو لګي نو د دې کمپلینټ د ایر هوسټس تو کی چې هغه ایر هوسټس د باتروم ته ورشي او بل خو یو پسنجر هغه ویډیو ګوري چې کم کې وسړی د پلین هایجک دمکی ور کړی و او دا سړی بل څوک نه بلکې ریو وی او پارک چې دا ویډیو وګوري نو هغه په جن چې دا ریو دی نو پارک زر د خپل لور طرف ته ورمنډه کی چې هغه سمالته د باتروم مخه ته ولاړ وي اوس دلته پارک د خپل لور سره د جهاز د سټاف ته ورشي وغي ته هغه ویډیو خو هغه و چې دا به اسې دروغ وي نو دلته ورته سومن وای چې دې سړی پتراخ کې سپټ کړیو او هغه د جهاز ته وروړل او ماته په وخت کې وې چې ټول مړ کېدو والا یې او بل خو یو ایر هوسټس ریو لورشي ورته وای چې تر خپل آی ډی کارت مال راکا نو ریو ورته وای چې زه یو ساينټیسټ یم او زه بل ملک ته یو میټینګ لا روان یم او اوس اینو د خپل کسانو سره ایرپورټ ته ورسي او هغه چې دلته د لیست چیک کی نو ریو په جهاز کې وي هغه ته پته مولګي چې زما خزم په دې جهاز کې ده نو هغه ډیر زیات غبراو شي او بل خو په جهاز کې کم سړی چې باتروم ته تلو هغه حالت اوس لګ ګډ وډ شي او هغه اوس د وینو الټه شروع کی او اوس چې دا ډاکټر دی لراشي او دې چیک کوي نو هغه مړ شوی وي او اوس پارک ریو ته وای چې د دې هر څه ذمہوار دی او داغي په منس کې جګړه شروع شي او بل خو پایلټ دم ټوله جانکاری ملو شي او ورته وای چې ریو نو می سړی تاسو د پاره خطر ده نو کیپټن چوي چې ال تراشي او دوی دان په جګړه ویني نو ډیره په مشکله باندې دی خلاص کی او ریو ته وای چې تخپل آی ډی مال راکا نو هغه دا غزنو تختی او مین زه تطلو خودلته دا ټول درونی سي خو هغه پورې هغه ټول سپری په جهاز کې وکی اوس دلته چوي دی بل پایلټ له جانکاری ورکی او ورته وای چې تر دې نه بهر مروزه ولې چې د جهاز مین پایلټ د دې وایرس نه متاثر نشي او بل خو د اینو ټیم د ریو پورا معلومات را پیدا کو او ریو په یو بریکوم نومي کمپنۍ کې کار کو چې هغه به د مختلف بیمارو لپاره دوايي جوړوله نو دلته دا کمپنۍ والا حکومت ته وایي چې زمونږ ریو او د دې جهاز د قبضه سره هیڅ تعلق نشته او دلته اینو وایي چې مونږ به ریو نه د دې بیماری باره کې دوايي غواړو نو د دې ټول امداد ترکیب خوښ شي اوس چوي ریو سره خبره کې چې دا خبره ټول اوري او چوي ورته وایي چې د دې وایرس انټیډوټ مونږ لراکا نو دلته ورته ریو وایي چې تاسو ټول مړ کېدو والا یې او په دې کې ریو هم د وینو الټه شروع کی ته دې مطلب دا چې هغه هم د دې وایرس نه متاثر شوی دی او اوس ډیره تیزه سره دا جهاز کته طرف ته روان وي ولې چې کم مین پایلټ هغه هم د دې وایرس نه متاثر شوی او مړ شوی وي او اوس په دې جهاز کې مسافر ډیره چغې شروع کړي وي چې دې کې پارک د پایلټ د ځای تراشي او هغه هندل راکاږي او دا جهاز سیده کی او دې سره دا خلاصه کیږي چې پارک هم یو پایلټ وو خو څه حادثه د وجه هغه د جاب نه اوخ کېو او اوس چوي دا مړ شوی پایلټ د سیګنل لري او په خپل دا جهاز کنټرول کوي او بل خو ریو مړ شي او دې کې یو پسنجر ویډیو جوړي چې هغه مختلف نیوز چینل ته ولېږي بل خو اینو ته بریکوم کمپنۍ باندې شک شي او ساغال تلاړ شي خودلته دا ګارد ایثار کې ورته وي چې تاسو سره وارن نشته ته مخ کې نشیدلې دلته اینو ډیر زیات غوسه شي په یوازې د ګارد سره په جنگ شي او بل خو په جهاز کې د مسافران یو مړ کېدل او حالت بد نه بدتر کېدل او دلته دوی دا کسان په دوه ګروپو کې بیل کی چې کم کسان د وایرس نه متاثر شوی دي هغه په بیل ځای کې کېنی او کم چې د وایرس نه دي متاثر شوی هغه د جهاز شاته حصے ته ولېږي اوس غنټې تیر شي او دوی امریکای ته ورسي خو دلته امریکای والا چوي سره رابطو کې ورته وي چې دا جهاز دلته لند نه کې ولې چې موږ
ته تر اوسه پورې د دې وایرس باره کې پته هم نه ده او د دې لا دوايي مونږ نه ده جوړه کړې او خدای دلته راکوز کو نو ډیره خطر به وي. اوس د پایلټ سره بل لار نه و هغه دا جهاز واپس تو کی اوس چې مسافر دا وویني نو دا همت مات شي ولې چې هغه چې مونږ په امریکا کې کوز شو او الته به ټیک شو. او بل خو خبره دا و چې اینو ته د بریکوم کمپنۍ نه رنګ راشي او ورته وي چې په نیوز کې د دې وایرس باره کې خبره پیلو شو نو د دې نه یو څنګهون نیمه سړی او تختیدو او دلته اینو دا کور ته ورسی خدا سړی پولیس لور شي ورته وي چې د دې وایرس SC1 نوم دی او دا وایرس بریکوم کمپنۍ الیګل طریقې سره جوړ کړو چې د دې د وجه سو ساينټیسټ هم مړ شوی او د کې یو ساينټیسټ خزوا چې هغه د دې وایرس نه بچوي و او ریو پکس باندې دا ساينټیسټ د دې وایرس نه متاثر کړیو او چې د ریو باره کې د کمپنۍ والا ته پته ولګیدا نو هغه د دې کمپنۍ نه اوخ کو او د کمپنۍ وته نه پس ریو ما سره رابطه وکړه او هغه په دوکه باندې مانه د دې وایرس دا سیمپل واغشتو. اوس اینو هغه خزي تلاش کول پسې وځي چې هغه د دې وایرس نه بچوي و او بل خو په جهاز کې پارک د ایر هوسټس مدد کوي چې د دې مسافرو د لپاره د یو خاص شیزونه ورلا راغونډي چې دلته پارک د ایر هوسټس ته وي چې ما د پایلټ د نوکری زکه پر خو د چې زما په جهاز باندې اور لګیدلی او زه د اورډر خلاف لاړم او دا جهاز ما لینډ کړو چې د دې د وجه ټول مسافر بچ خو پاغه کې دوه ایر هوسټس مړې شوې او د دې دا خبره شروع چې د کې د بل کیپټن چوي د خلینې وینر روانه شي او داغه حالت هم لګډ وډ شي د دې د وجه هغه پارک ته وي چې ته زما د دې جهاز الوزولو کې مدد وکړه. پارک خو اول یریدو خو هغه سره بل لارم نوي او بل خو اینو هغه خزي سره ملو شي چې کم د دې وایرس نه بچوي و او اینو ورته ټوله کہانیو کې دا خزه چې دا کہانی ووري نو ورته وي چې د دې وایرس ویکسین بریکوم کمپنۍ سری دي بل حکومت ته چې د دې باره کې پته لګي نو هغه د کمپنۍ په سره شو ورته وي چې دا ویکسین مونږ لراکا چې دې سره دا کمپنۍ د دې خبر اومني. اوس بل خو د چوي حالت ډیر زیات خراب وي او هغه دا جهاز نشي کنټرول کولی او اوس چې د دې وایرس ویکسین ملو شي نو هغه دا جهاز په جاپان کې کوزي په بد قسمته سره د جاپان حکومت هم دوی له اجازه ورنه کې ورته وي چې دا وایرس بالکل نوی دی او د دې ویکسین هم پته نه لګي چې دا به کار وکړي او کنه خو دلته چوي دا ټول خبره نظر انداز کی او دا جهاز چې څنګه پرندوی کوزي چلته اچانک د جاپان ایر فورس راشي او اوس چوي مجبورن دا جهاز واپس تاو کی او د چوي حالت ډیر زیات خراب شي او هغه به هوش شي چې دلته پاک دا جهاز ډیر مشکل سره سنبال کی او د جاپان نه لري بوزي او بل خو د دې د ملک خلک په احتجاج وروته ورته چې دا جهاز دلته مرا پرې دی او سینو د نور خلکو بچکولو د لپاره هغه وی چې زبر دا وایرس په ځان باندې ټیسټ کم او هغه هم دغه سیو کی او ډاکټران چې د ویکسین ورکی خو بد قسمته سره دا ویکسین کارونه کی او دا خبره په کوریا کې لګه د اور پشان خور شي او هغه اوس ټول وی چې دا جهاز دلته مرا پرې دی او بل خو د جهاز کې چې د مسافرو ته پته وچلی ناغیم وی چې موږ دا جهاز نه لند کول غواړو ولې چې دا خپل خلک د دې وایرس نه بچ شي او بل خو پارک پر ریډیو باندې ټول ته وی چې موږ د خلکو بهتره د لپاره دا جهاز نه لند کوو او د سره هغه دا ریډیو بند کی چې بل څوک سره رابطه ونه کی او دلته دا ټول خپل خلکو سره په ویډیو کال باندې اخیری ځل دوی سره خبري وکي او د نه پس پارک دا جهاز سمندر طرف ته بوزي ولې کو پر جهاز کې فیول ختم شونه هغه په سمندر کې کوز کی دا جهاز او بل خو داسې سوي چې دا خلکو ته امید نه وي ځکه چې اینو مرا پاسه دا ویکسین کار شروع کی چې د دې د وجه دا ټول خلک ډیر زیات خوشاله شي هغه د جهاز سره د رابطې کوشش کوي او بل خو پارک ریډیو بند کړی وي اوس دا کسان د مسافرو خاندان په سیور شو ورته چې خپل کسانو سره رابطه وکړي چې ویکسین کار کول شروع کړل اوس مسافرو تم دا پته ولګي هغه ډیر زیات خوشاله شي اوس چې پارک هم دا نیوز ووري نو هغه دا جهاز د ایرپورټ طرف ته کوزي چې د یو بل مصیبت راشي ولې چې د دې جهاز فیول ختمېدو والا وي او دلته د ایرپورټ والو تم پته ولګي چې دا جهاز نشي راکوزي دي دلته پارک خپل قابلیت د وجه دا جهاز راکوز کی او دا ټول هسپتال د بوزي او د ټولو ژوندۍ بچ شي او بل خو پارک د هغه کسانو سره ملاوېدو لپاره راشي چې پاغي کې کیپټن چویم وي او اینو د دې وایرس د وجه پیرالایز شوی وي او داغه د بهادرۍ د وجه د ډیرو کسانو جون بچ